زه پاکستانی نه یم. زما خوراک پاکستانی نه دی. زما جامه پاکستانی نه ده. زما کلتور، زما جبه، زما خندا، زما رقص، زما اتڼ، زما رباب، دا یو شی هم پاکستانی نه دی. په هوا کې یو شناخت را جوړ کړی شو پاکستان. نو زه په حیثیت یو افغان، زما خو خپل کلتور شته دی، زما خپل ژبه شته دی، زما خپل موسیقي شته دی، زما خپل رقص، زما خپل واده، خپل رواجونه، زما هر څه خپل شته دی. نو کوم پاکستانی قوم او شناخت چې نن سبا خلک یادي چې زه پاکستانی یم، زه خو هغې کې فټ نه راځم، زه خو پکې نه فټ کېږم، ځکه په هوا کې یو کلتور، یو شناخت را جوړ کړی شو او زه د هغې حصه نه یم. لکه د پاکستان قومي خوراک چې د بریاني ده، بریاني سره زما خوراک دی نه، حلیم د نهاري ده، دا زما د کلتور خوراک دی نه. د دې قومي ژبه اردو ده، اردو زما ژبه ده سره ده، دا هیڅ هم زما نه دي. نو مطلب دا دی چې د پاکستان کم کلتوري، قومي او دغه مخې دی، نو په دې کې زه پاکستانی نه یم. زه پاکستانی نه یم. زما خوراک پاکستانی نه دی. زما جامه پاکستانی نه ده. زما کلتور، زما جبه، زما خندا، زما رقص، زما اتڼ، زما رباب، دا یو شی هم پاکستانی نه دی. ځکه دا موجودو د وخت نه پیل اول دا هر څه موجودو. نو زه چاته نشم ویلی چې زه چا سره ودرېږم ما ته وایي هلکه ته په قام څه یې، او زه ورته یم زه په قام پاکستانی یم. زه څنګه ووایم په قام پاکستانی یم؟ د پاکستان خو کلتور زما جامه نه ده، د پاکستان خو کلتور زما رباب نه دی، زما اتڼ نه دی، د پاکستان خو کلتور زما حجره او جرګه نه ده. نو زه په قام باندې، په کلتور باندې، په ژبه باندې، جامه باندې زه پاکستانی نه یم. دا د دې ټولو نه آسان جواب دی چې خلک وایي ته پاکستانی یې او که نه یې. زه نه یم پاکستانی. که پاکستان بالکل حمزه ګله، ته پاکستانی نه وې، پاکستانی نه یې، خو چې د افغانستان د طرف نه سینټونه او ګفټونه بند شول ته پاکستانی شوې. هلته پخوا په هغه بل طرف کې سینټونه ګفټونه راتلل، اوس په دې بل طرف کې راځي. نو سبا که کوم بل طرف ته تله درنه شي نو بیا به ته هغې خواته د سینټونو او د ګفټونو طرف ته خپله نظریه بدلوې، یا به چینایي کېږي، یا به بنګالایي کېږي، یا به مروړی کېږي، یا به کومه بله بلد نه جوړېږي. دې خبره باندې خو اوس د موږ سر خلاص شوی دی. هغه موقع پرست چې هغه موږ او تاسو وایو چې پلانی موقع پرست دی، هغه دغسې وي لکه د چرګ لکۍ چې د کوم خوا نه باد تېز شي یا تله درنه شي همغې خواته ځان ورسره عیاروي. دا سینټونه، دا ګفټونه، دا ډېر سخت زور لري. خلک یې د حیا او د عزت نه خلاص کړل، د شناخت نه، د پښتونولۍ نه، د افغانیت نه، د هر څه نه خلاص کړل. موږ ته پته دی چې ته پاکستانی نه یې، خو سینټونو او ګفټونو پاکستانی کړی یې حمزه ګله.